قدرمنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول روغ رمټ او د صحت په جامو کې پټ وئ. دا د بیا هم زه د تیر په څیر باندې ستاسو چوپړ کې یم او غواړم چې د نهم ټولګي فزیک 22 لوست چې زموږ د لوست موضوع ده بریښنایی مقناطیس څنګه جوړیږي، همدارنګه دا د تاسو د کتاب په 4 پاڼه کې شتون لري. هیله لرم چې تاسو زما سره د درس تر پایه پر مل واوسئ تر څو موږ وکولی شو هغه موخه چې موږ ټاکلې ده هغې ته ورسو. موخه مو دا ده چې زده کوونکي باید بریښنایی مقناطیس وپیژني او په دې د بریښنایی مقناطیس د کار په ډول باندې پوه شي او په دې باندې باید پوه شي چې بریښنایی مقناطیس څنګه کار کوي او څنګه جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، که له تیر درس څخه په یاد ولرئ د تیر درس موضوع زموږ دا وه چې موږ څنګه کولی شو الکترومقناطیس یا بریښنایی مقناطیس لاسته راوړی شو. هغه څنګه کولی شو چې په لابراتوارونو کې جوړ کړو. په دې هکله مو په تیر درس کې په وضاحت سره خبرې کړې وې او هغه څه چې اړین و هغه مو هلته ویلو. دا مو ویلو که چیرته موږ یو میخ راواخلو او د هغې چاپیره سیم تاو کړو، کوشش مو دا وي چې د سیم حلقې زیاتې شي او د سیم پوښ ډېر نازک وي. هغه که چیرته موږ د مستقیمې برېښنا د سرچینې سره چې هغه ولتاژ کم وي البته د هغې سره وصل کړو، موږ کولی شو چې الکترومقناطیس لاسته راوړو. یعنې د هغې څخه دا معلومیږي چې کله د برېښنا د هادي څخه یا د برېښنا د لیږدونکي څخه د جریان تیر شي، د برېښنا جریان تیر شي، په خپل چاپیریال باندې په خپل اطراف باندې هغه مقناطیسي ساحه جوړوي. یعنی د هر هادي څخه چې د برېښنا جریان تیر شي هغه په چاپیریال باندې مقناطیسي ساحه جوړوي، چې زموږ د همدغه درس به هم انشاءالله د دې ثبوت وي چې موږ څنګه کولی شو چې برېښنایي ساحه د لیږدونکي مزي په چاپیریال باندې ووینو یا هغه درک کړو. لومړی باید ووایم که چیرته موږ یو سیم پیچ ولرو، خوږو زده کوونکو تاسو وینئ دغه چې یو سیم پیچ دی، سیم راخیستی دی، تاو کړی دی او دا یو تخت یې دی. غواړو چې د دې څخه د برېښنا جریان تیر شي. آیا کومې اغیزې هغه رامنځته کوي هغه به په خپلو سترګو باندې تاسو وګورئ. که چیرته نښلونکي مزي موږ راواخلو او د برېښنا سرچینې سره یې وصل کړو، هغه باید پام مو دا وي چې د برېښنا سرچینه په ډېر کم ولتاژ کې وي. اوس تاسو ګورئ چې 2.7 ولته ولتاژ یې 2.7 ولته دی. که همدارنګه دغه مزي راخلو د دغه سیم پیچ سره یې وصلوو. مخکې له دې چې د برېښنا منبع فعاله کړو، قطب ښودونکي هم دلته ځای پر ځای کوو. تاسو وینئ چې قطب ښودونکي ستنې په یو استقامت باندې ولاړ وي، خو که کله د برېښنا جریان له دغه سیم څخه تیر شي چې تاسو اوس وینئ چې تقریبا دوره او تړل شوې ده، لیکن د برېښنا جریان له دغه ځای څخه موږ کولی شو چې روښانه کړو. تاسو د ستنو هغه حرکت په وضاحت سره کتی شئ چې یعنی په همدې ډول سره موږ کولی شو خوږو زده کوونکو چې برقي یا مقناطیسي ساحه ثبوت کړو. هغه داسې چې کله د برېښنا د لیږدونکي څخه د برېښنا جریان تیر شي هغه په خپل چاپیریال باندې مقناطیسي ساحه ایجادوي، چې مقناطیسي ساحه د دې باعث کیږي تر څو چې هغه د قطب ښودونکي ستنې په حرکت راولي، هغه وڅرخوي. کله چې جریان پرې وي تاسو وینئ چې په یو استقامت باندې هغه ستنې درېږي، خو کله که جریان له هادي څخه تیر شي هغه مقناطیسي ساحه د دې باعث کیږي چې ستنې په خپل چاپیریال باندې وڅرخوي. دا د
بریښنایی یا مقناطیسي ساحې ثبوت وه چې کله برېښنا له هادي څخه تیر شي په خپل چاپېریال باندې برېښنایي ساحه منځته راوړي. همدارنګه له تېرو درسونو څخه پوهېږو که موږ یو سیم پیچ ولرو او د هادي څخه مو تاو کړی وي یو کله چې له هادي څخه د برېښنا جریان تیر شي دغه لیږدونکی د برېښنا هم مقناطیسي خاصیت ځان ته غوره کوي چې کولی شي چې ځینې شیان هغه ځان ته راکش کړي. د تیر درس موضوع هم دا وه او اوس هم دا وایو چې الکترومقناطیس یا برېښنایي مقناطیس څنګه کار کوي. د کار په ډول یې باید دا ووایو چې کله له هادي څخه د برېښنا جریان تیر شي هغه په خپل چاپېریال باندې مقناطیسي ساحه جوړوي. چې د مقناطیسي ساحې ثبوت مو د یوه ازمایښت په ترسره کولو سره وکړل. هغه مو ولیده چې کله له هادي څخه د برېښنا جریان تیر شي هغه په خپل چاپېریال باندې مقناطیسي ساحه جوړوي. اوس به ګورو چې دا څنګه کار کوي. که په لومړي ځل کې چې برېښنا سرچینه تړلې ده تاسو وینئ چې د کوم جذب نه لري یا یو یا دوه سنجاقونه چې د تیر لوست څخه حتما دې کې ګټه اخیستل شوې ده هغه جذبوي، نور دا سنجاقونه نشي جذبولی. باید ووایو چې د مخکې تر دوی چې دا فعالیت ترسره کړو باید ووایو چې د فلزونه د مقناطیسي ځانګړتیاو له مخې په دوه ډوله ویشلي دي. فلزونه د مقناطیسي ځانګړتیا له مخې یعنی ټول فلزونه د مقناطیسي ځانګړتیا له مخې په دوه برخو ویشل کیږي چې یو ته یې ویلی شي کلک او بل ته یې ویلی شي نرم. یعنی یو هغه کلک فلزونه دي چې هغه په ډیر سختۍ سره مقناطیسي ځانګړتیا غوره کوي، یعنی په ډیر سختۍ سره په تکلیف سره هغه مقناطیسي خاصیت ځان ته پیدا کوي او کولی شي چې مقناطیسي خاصیت ځان ته اختیار کړي. هغه په ډیر سختۍ بیا د خپل مقناطیسي خاصیت هم له لاسه ورکوي. یعنی ټول هغه فلزونه چې هغه په سختۍ سره مقناطیسي ځانګړتیا ځان ته غوره کوي هغه عبارت د کلکو فلزونو څخه دي. لکه فولاد د کلکو فلزونو له ډلې څخه دی چې په سختۍ سره د مقناطیسي خاصیت ځان ته غوره کوي او په سختۍ سره بیا هم یعنی د ډیر وخت په تېرېدو سره خپل خاصیت آیسته له لاسه ورکوي. همدارنګه نرم فلزونه د هغه فلزونو څخه عبارت دي چې هغه په اسانۍ سره مقناطیسي خاصیت ځان ته غوره کوي او په اسانۍ سره هغه مقناطیسي خاصیت له لاسه ورکوي. تاسو وکتل چې میخ په ډیر کم وخت کې هغه خپل خاصیت له لاسه ورکړی دی، یعنی هغه مقناطیسي خاصیت چې مخکې په هغې کې شتون درلود هغه اوس چې کله د برېښنا جریان پرې شي هغه خاصیت له لاسه ورکوي. دې ته ویلی شي نرم فلزونه لکه اوسپنه. اوسپنه او فولاد د کلکو مقناطیسي موادو له ډلې څخه دي او همدارنګه اوسپنه د هغو فلزونو له ډلې څخه ده چې په اسانۍ سره کولی شي چې مقناطیسي خاصیت ځان ته غوره کړي. اوس غواړو چې الکترومقناطیس یا الکترومګنیټ څنګه کار کوي، د کار ډول یې څنګه دی. هغه د لومړي ځل لپاره باید ووایم چې دا مو په تېر درسونو کې هم ویلي وو چې کله د هادي څخه د برېښنا جریان تیر شي په خپل چاپېریال باندې مقناطیسي ساحه رامنځته کوي چې په همدغه درس کې مو هغه د مقناطیسي ساحې ثبوت وکړل چې څنګه کولی شو هغه مقناطیسي ساحه موږ حدس کړو یا هغه درک کړو. اوس که چیرته موږ ووایو چې
الکترومګنیټ یا الکترومقناطیس څنګه کار کوي، د په خپل چاپیریال باندې هغه مقناطیسي ساحه چې رامنځته کړې ده د هادي په مرسته باندې هغه پرې کېږي، قطع کېږي. همدغه باعث د دې کېږي چې د هادي یا د لیږدونکي په دوو سرونو کې د برېښنا د پوتانشیل توپیر رامنځته شي. همدا د دې باعث کېږي تر څو چې شیان ځان ته جذب کړی شي. تاسو وینئ چې په ډېر ښه ډول سره سنجاقونه هغه کولی شي جذب کړي. خو که چېرته د برېښنا جریان پرې شي تاسو به ګورئ چې سنجاقونه هم لویږي او د موقت وخت لپاره دغه میخ مقناطیسي خاصیت ساتي. لیکن د وخت په تېرېدو سره به که چېرته همداسې ونیسو حتما به د مقناطیسي خاصیت له لاسه ورکړي او سنجاقونه له میخ څخه تویږي. دا د الکترومقناطیس د کار ډول دی چې څنګه هغه کار کوي، یعنی د مقناطیسي ساحې په رامنځته کولو سره هغه کار کوي چې هغه د هادي په مرسته باندې پرې کېږي او باعث د دې کېږي چې په هادي کې د پوتانشیل توپیر رامنځته شي. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې له درس څخه مو خوند اخیستی وي او په درس باندې پوه شوي وئ. په دې هیله چې تاسو دغه درس په ښه ډول سره زده کړئ. همدغه فعالیت او د تیر درس سره تقریبا د دواړه شباهت لري. که چیرته ممکنه وي په خپلو کورونو کې تاسو یو الکترومقناطیس جوړ کړئ، هغه د سیم او د رادیو د دوو بالتیو څخه په ګټه اخیستنې سره او یو هادي یا میخ وي کولی شئ یا کومه بله اوسپنیزه میله وي، تاسو هغه سیم راواخلئ او له هغې څخه یې تاو کړئ او الکترومقناطیس جوړ کړئ او د هغې په کار او ډول باندې باید پوه شئ چې څنګه کار کوي او څنګه لاسته راوړل کېږي. تر بیا چې ستاسو چوپړ کې حاضر یم، تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ورځ مو نیکمرغه، ښه وخت او ښې چارې ولرئ.